یاره عرض دا کومه دومره ښکلي ځای دی یاره په جنت کې اوسې قسم دی خدای در چې قسم د سړي زوی درکړه پوه شوې چې دا بونیر درته ښکلي شي قسم دی په ښکلو ښکلو ګاډو کې ګرځئ خو ګاډي هم داسې دي چې یو سړک ته خېجي واپس را کوزېږي بیا پکې رینګ پیس کوئ سړک هم روان دی سړک هم روان دی مانم اسپتال هم روان دی یار پوه شوې کلي کوڅه هر څه چې ته ګورم روان خو چې دی ماحول ته ګورم بیا همدا ښه دی چې دا بچه دله دا ماحول ډېره ښکلې درکړی دی بس بیا به وایم خدای له سړي زوی درکړه چې ماحول ټیک شي یار خبر دلته کې دا خبر راټولوم زه ډېر زیات خوشحالېږم زه ډېر کم ځم خو چې چېرته هم دغه شانتې شاه زلمي راټول شي زه د هغې دپاره ځم ځکه چې هر څه ستاسو لاس کې دي او د سپین ګورو نه پاتې وروره پروګرام ټول تاسو ته پاتې دی نو غواړم داسې چې تاسو راټول شئ یو شئ باشعوره شئ دا په دې ګراوند کې چې څنګه تاسو راټول شئ ریاست ډېر ښکلې خبره کوي د مختلفو عقیدو د نظریو خلک د یو ځای ته راغونډ شي او قدر هم پکار د ریاست ښکلې خبره کړه هغه خبرې لږه مخکې کوم تاسو راغونډ شئ که نه دې میدان ته دا ډېر ښه لګي دا ډېر ښه میسج دی تاسو چې څنګه دلته په یو اتفاق شئ داسې په دې را روان الیکشن کې هم تاسو لږ اتفاق وکړئ ښه خلک راولئ چې دا ماحول بدل شي دنیا ډېره ترقي کړې موږ اوس هم لا خاورو لوټو کې ژوند تېرو پېښ نو موږ به ټول عمر د خاورې نولي یو هېڅ چارې هم نه موږ د دې سیمې د ټولو نه بهترین خلک یو او په یو جمله کې راته ما په ټوله دنیا کې داسې مېلمه دوست خلک نه یو لیدلي لکه څنګه چې تاسو یې ښه ډېره مننه ډېره شکریه او هغه ټیم چې کوم بریالي شوي دی هغې ته زما د اړخه ډېره مبارکي او چې کوم رنر اپ راغلي هغې ته هم زه ډېر مبارکي ورکوم ځکه چې تاسو دې عمران ته او دې ځای ته ورسئ په اخره کې د هغه کمپیر دغه ملګرو ډېره شکریه چې ډېر ښکلي ښکلي شعرونه وویل او ستاسو هم یو جهان مننه او زه به دا یم چې یاره بونیر زنده‌باد ډېره مننه انشاءالله